سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. هغه ملک صاحب انتظار سم وای چې زرولي خانه حالات خراب دي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اسې حالات د ډېر وخت نه خراب دي. څو لسیزې وشوې خو بیا د انټرم ګورنمنټ چې راغلی دی نو د آخري 2 کاله وخت په وخت حالت خرابیږي. پرون په 15 د جولای که ستاسو خیال وي په بنو کې پیښه شوې وه. بیا پرون په 14 د جولای په ډي آی خان کې پیښه شوې وه. اوس تازه خبر دا دی الرټ دی یا خبر دی. خبر او الرټ ځکه ضروري چې د خبر سره سړي ته معلومات راځي، د معلوماتو په بنیاد علم راځي او د علم په بنیاد باندې آګاهي راځي او د آګاهي په بنیاد باندې دعا کولی شي یا څه اقدامات کولی شي د امن لپاره. نو د پاکستان دفتر خارجه یا فورن منسټرۍ د افغانستان ډیپټي چیف اف میشن چې کوم دی په اسلام آباد کې چې د هغې کم نایب سفیر دی نو هغې راغوښتی د دفتر خارجه ته او ورته ویلي دي چې په دغه دواړه پیښو کې هغه کسان ککړ دي یا هغه تنظیمونه ککړ دي کوم چې د دفتر خارجه یا د پاکستان د وینا مطابق په افغانستان کې پټ دي یا په افغانستان کې د هغې ځالې دي یا په افغانستان حکومت ورته مرسته حاصل ده یا د افغانستان حکومت ځای ورکړی دی. یعنی پاکستان د افغانستان سفیر راغوښتی دی، دا یې ورته ویلي دي چې 2-3 ورځو کې کم بد واقعات شوي دي نو په دې کې هغه ګروپونه ککړ دي کوم چې په افغانستان کې پاتې کېږي. ظاهره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ حالت خراب دی او وخت په وخت خرابیږي نو چې دا نور هم څومره ټینس کېږي نو د هر باشعوره او امنپسند کس سره تشویش سیوا کېږي. ځکه دا کله هم یو ښه صورتحال نه دی. مونږ چونکې په خپله په دې خپل لنډ تنګ کم عمر کې د دې بدو پیښو ورځو شاهدان یو نو دا چې کوم دی سړي سره وریځ پیدا کوي. نو آخري خبره به دا وکړم چې د آګاهۍ په بنیاد سړی د امن دپاره دعا کولی شي او غوښتنه کولی شي او یوازې دا 2 واقعات نه بلکې هدفي وژنې ټارګټ کیلینګز ډله ییز بریدونه دغسې په سیویلین او ملیټري انسټالیشنز باندې په هسپتالونو او خلک هم د ګومګو ښکار دی یعنی پوهېږي نه چې څه په رښتیا څه دي دروغ څه دي. نو دا بیا د خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا کوي او دا یو الرټینګ یا الارمینګ غوندې صورتحال دی. بیا هم د سره هغه خبره چې خدای دې وکړي چې په دې خاوره بیا هغسې خلکو ته کډې ورپسرېدل ور په غاړه نه شي او هغه دومره خطرناک عملي چې انسان د جان مال سره سم د عزتونو د معاملې سره هم مخامخ شي او هغه بیا ډېر دردونکی عملي. د اورېدو راڅخه د غږ بدره کولو د امن او د شریکولو دپاره یو جهان مننه. ورمدام.